خوږو کتونکو السلام علیکم. زما شال خان یم. زه تاسو ته نن د خپل کلي غرونه ښیم. ما سره په دې ټوار کې حسن سایل یا ملګري. مو اوس کوم ځای ته رارسېدو، دې ځای نامه اوبو کاڼی. دا اوبو کاڼی دی، دې ځای ته اوبو کاڼی وایي. اوس موږ کوم ځای ته رارسېدو، دې ته یې باکو. دا باکو دی. خوږو کتونکو موږ ډېر ډینګ ځای ته راختلي یو. دا لاندې پرېښي دی موږ کلی دی. موږ کوم ځینې لاړو یو، دې ته یې سلو سر. دا مخامخ کوم غر برېښي، دې ته یې غونډ سر. دا غر کوم برېښي، دې ته یې توپ سر. دې پلو شاته کوم غر برېښي، دې ته یې سپین غر. موسم لږ خراب دی، ورځ وي، رنګ یې ډېر خوند یې کړی و. لاره ډېره خطرناکه ده، بس مزلې دي. که وبې زه غواړم دلته یوه خو مڅه دی چې تاسو ته یې وښیم. اینهالو دې پر هم دومره تکلیف وکړو چې دلته خو مڅه ته ښیم تاسو. دا هغه خو مڅه دی، موږ راورسېدو ورته. دا خو مڅه دی، ډېره لویه خو مڅه دی. خلکو په مخ کې ویله چې دلته پړانګ دی. دا خو مڅه مې ته وښیله، دې خو مڅې ته یې سلو خو مڅه. بله خو مڅه ښیم تاسو ته، هغې ته پړانګ خو مڅه یایي. خوږو کتونکو دا هغه یو بوټی دی چې دې ته مویه دي. دې ته ملګرو دا دویمه خو مڅه دی، دې ته یې پړانګ خو مڅه.